لغمان کې د بېوزلو د لاسنیوي په موخه د موښلو جامو او وسایلو راټولولو کمپاین پیل شو. د بېوزلو د لاسنیوي په موخه د موښلو جامو او د کور د نورو وسایلو د راټولولو دغه کمپاین د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست او د ولسي ملاتړ دفتر د وطندار برمانې تر چتر لاندې پیل شو چې په همدې ورځ 200 جامې راټولې شوې. د کمپاین د پیل په مراسمو کې په ټولنيزو چارو کې د ولایت مرستيالې برېښنا ساپۍ، د ولایت مقام اداري او مالی رئیس شیر علي اوریاخیل، د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس ورنګ سمیم، د ولسي ملاتړ دفتر ولایتي مسؤل فیضان الله پټان، د ملي راډیو ټلویزیون امیر، د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست کارکونکو، ژورنالستانو او یو شمیر نورو ګډون کړی و. په ټولنیزو چارو کې د ولایت مرستيالې برېښنا ساپۍ، د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست او د ولسي ملاتړ ولایتي دفتر له مسؤلینو مننه وکړه چې د بېوزلو د لاسنیوي په موخه یې دغه کمپاین پیل کړ. دا یو ښه کړنه ده، د تعاون د فرهنګ د دودولو لپاره یو بهترینه لاره ده. باید زمونږ ټول هیوادوال بېوزلو سره د مرستې فرهنګ په دودولو کې کار وکړي او د هغه هیوادوالو چې هغوی اړمن دي د هغوی لاسنیوی وکړي. هغه هیوادوال چې زمونږ لیدلي د هغوی لاس ونیسي، راپورته کړي. زمونږ په اسلام دین کې الحمدلله موږ ته حکم شوی دی چې د مساکینو لاسنیوی وکړو او هغوی سره مرسته وکړو. نوموړي په ټولو لغمانیانو غږ وکړ چې د بېوزلو د لاسنیوي په موخه خپله ایماني او دیني وجیبه ادا او د دې کمپاین له لارې خپلې مرستې تر اړمنو ورسوي. د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس ورنګ سمیم په خپلو خبرو کې وویل چې د بېوزلو د لاسنیوي په موخه د ولسي ملاتړ دفتر د وطندار برنامې تر چتر لاندې دغه کمپاین پیل کړ چې 10 ورځې به دوام وکړي. دا کوم مهم چې اوس موږ شروع کړی دی دا د غریبو لاسنیوي مقصد دی. نو د دې عمله زه د لغمان په ټولو هغو شتمنو خلکو غږ کوم چې هغوی ډوډۍ لري، هغوی جامې لري او هغوی کور لري او هغوی د خوراک دپاره لوښي او ظروف لري. هیله ده چې خپل هغه اضافي سامان، آلات او ظروف او جامې د غریبو خلکو د مرستې په خاطر باندې دلته راوړي تر څو د دې لارې په مستحق ترینو اشخاصو باندې موږ وویشو. نوموړي د لغمان په ولسونو غږ وکړ چې خپلې موښلې جامې او هغه کورني وسایل چې دوی ترې ګټه نه اخلي موږ ته دې وسپاري چې موږ یې اړمنو ته ورسوو. د ولسي ملاتړ دفتر ولایتي مسؤل فیضان الله پټان په خپلو خبرو کې وویل چې د وطندار برنامې تر چتر لاندې مو د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست په همکارۍ د موښلو جامو او د کور د نورو وسایلو د راټولولو کمپاین نن پیل کړ چې 10 ورځې به دوام وکړي. د انسانیت د شفقت د تړاو په خاطر باندې په دې کمپاین کې برخه واخلئ. خپل لباس راوړئ، لوښي راوړئ او هر هغه څه چې تاسو ته کور کې ډیر ګران دي او غواړئ چې بل ورور سره، بلې خور سره، خپل بچي سره او خپل وطنوال سره ځان یو ځای کړي، ځان ورسره شریک کړي، نو هغه راوړئ له موږ سره یو ځای کړي. د اطلاعاتو فرهنګ ریاست، وطندار برنامه او د ولسي ملاتړ د لغمان څنګه کوښښ کوي چې ستاسو مرسته شوي اجناس بېوزلو ته ورسوي. د بېوزلو لاسنیوی د افغاني ټولنې د پیاوړتیا سبب ګرځي. دغه کمپاین چې پیل شو د لغمان یو شمیر باحساسه اوسیدونکو خپلې مرستې وکړي. مننه ترې کوو او په نورو غږ کوو چې دغه کمپاین کې ونډه واخلي او خپلې مرستې د بېوزلو د لاسنیوي په موخه ترسره کړي. یاد دې وي چې له دې وړاندې په نورو کلونو کې هم د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست دې ته ورته کمپاینونه کړي چې ګڼ شمیر بېوزلو او مستحقو کورنیو ته یې مرستې رسولې دي. خالد سهار، هیرو ټي وي، لغمان.